اسکر غلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. وای داسې فتنې به راشي چې کم سړی ناست دی هغه به د هغه چا نه غوره چې هغه ولاړي. والقائم فيها خير من الماشي. او کم سړی چې ولاړ دی د هغه چا نه غوره دی چې هغه په هغې کې روان دی او مزل کوي لګیا دی. والماشي فيها خير من الساعي إليها. او کم سړی چې روان دی په آرام آرام باندې مزل کوي دا غوره دی د هغه سړي نه چې هغه په دې فتنو کې لګی دی او کوشش کوي جلدی کوي منډه وي د فتنو کې روان دی. والعیاذ بالله من ذلک. من تشرف لها تستشرفه. دا ډیره عجیبه جمله ده ډیره جوړه جمله ده په دې باندې اکثره انسانان نه پوهیږي. دا یو جمله من تشرف لها تستشرفه صرف خواص مؤمن به په دې باندې پوهیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای څوک چې ته اسی د سرم ورپورته کې استشراف دي ته ویل کې دا سر سره ورپورته کې لکه اسی ګور مجدا څه چل دی تستشرف وای دا فتنې به استزان ته د انسان راخ کاږي. والعیاذ بالله من ذلک. دیو جن زما عزتمندو د دې جملې مطلب دا دی د فتنو او د الله د نافرمانی چې کوم موخیدي د ګناهونو چې کوم موخیدي چې کوم د گمراهی موخیدي د اغینه بسړې تختی د څه باندې کې چې صبر ګوره مې چې څه چل دی د دینه به تختی. بل حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای هغه د دې خبرې تایید دی چې فتنې ته به ګوري نه خواته به نه ورځي چې صبر وکړه ګوره مې چې څه چل دی. بعضې خلک وایي اسی به ورشم زما ایمان خو په خپل زړه کې دی کنه ایمان قرآن څوک نشي اخیستلی. ډېر خلک داسې د فتنو ځایونو ته ورځي د ګناهونو ځایونو ته ورځي د الله دشمنانو سره کینی او پاسې هغې سره معاملې کوي تعلقاتو سره ساتي غلطو خلکو سره چې هغه د فتنو والا خلک بدعاتو ګمراهیانو او سودونو والا خلک هغې سره کینی او پاسې او تعلقاتو سره ساتي چې څوک ورته وایي چې هلکه دې خلکو سره مه کښېنه هغه څه وایي وایي ګوره زما ایمان خو په خپل زړه کې پروت دی هغه خو مانه څوک نشي اخیستلی. نه نه ولې دې نشي اخیستلی شیطان د ایمان دره اخلي او خرابوي دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یوشک ان یکون خیر ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وی نږدې وخت کې به داسې راشي نږدې زمانه کې چې د مسلمان په مالونو کې به غوره مال چې کوم دی هغه یو څو ګډې او بزي چې دا د ګډې او بزي راواخلي او چېرته غاړې ته او سیټ ته لاړ شي صحرا ته چېرته لاړ شي او د غرونو سرونو پسې ګرځي کوم ځای کې چې بارانونه کېږي هغه ځای پسې ګرځي. ولې دا څه دپاره ځي د خلکو نه څه دپاره په ډډه کېږي د غرونو ته ولې وخېږي د یو ځای ته او د بل ځای ته ولې ځي صحراونو کې ولې اوسېږي خلکو سره تعلق ولې پرېږدي. ويفر بدينه من الفتن. وای دا د خپل دین چې کوم دی تختی د فتنو نه دا تختی منډه وي د فتنو نه منډې وي. دې نه څه معلومیږي دې نه دا معلومیږي چې د فتنو نه به زما عزتمندو په منډې سره مؤمن خلاصېږي او په تېښتې سره به خلاصېږي.